أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة أولا سپارة آيات نمبر 83 الله سبحانه وتعالى فرمائي وإذ أخذنا يادك وقت كلمنغ واغستلا ميثاق بني إسرائيل مضبوط وعدد بني إسرائيلنا لا تعبدون جتاس بعبادتنا إلا الله مگر دی والله وبالوالدين إحسانا او د مور او پلار سره به ښه سلوک کوئ وذل قربا او د رشته دارانو سره هم ښه سلوک کوئ والیتامه او د یتیمانانو سره به هم ښه سلوک کوئ والمساکین او دارنګې د غریبانانو سره به هم ښه سلوک کوئ وقولوا للناس حسنا او کوئ به د خلکو سره ښایسته او روغې خبرې واقیموا الصلاة او منځ به قایموئ وآتوا الزکاة او زکات به ورکوئ ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو الا قلیلا منکم مگر لږو کسانو ستاسو نه وانتم معرضون او تاسو اعراض کوونکې واذ اخذنا میثاقکم یاد کیا وخت چې موږ واغستل ستاسو نه مضبوطه وعده لا تسفکون دماءکم چې تاسو باندې تویوئ د یو بل وینې ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ تاسو یو بل د خپلو کورونو نه من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون او تاسو د دې خبرې گواهانو ثم انتم بیا تاسو ای خلقو هؤلاء ای خلقو تقتلون انفسکم اوجلم یو بل یعنی د یو بل خلاف هم د دشمن مدد وکړو وتخرجون او مباسلو فریقا منکم یو ډله ستاسو نه من دیارهم د هغوی د کورونو نه تظاهرون علیهم تاسو مدد کوي د هغوی خلاف د دشمن سره بالاثم په ګناه سره والعدوان او په زیاتی سره ویاتوکم او کچری راشي دوی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نه تاسو فدیه ورکوي د هغوی د خلاصولو دپاره وهو محرم علیکم حال دار چې حرام دی په تاسو باندې اخراجهم د هغوی وباسل د خپلو کورونو نه افتؤمنون ببعض الكتاب آیات یقین ساتي ایمان ساتي د دې کتاب په بعض خبرو باندې وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعضونه فما جزاء پس د سزا من يفعل ذلك چا چې دا کار وکړو منکم ستاسو نه الا خزي مگر دا چې ذلت او رسوایی به د دوی لپاره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون دوی به واپس کولی کیږي الی اشد العذاب ورچولی کیږي په سخت عذاب کې وما الله ندی الله تعالی بغافل بخبر عما تعملون د اعمالونه چې تاسو کوم کوئ اولئک الذین دا خلق ته اشتروا الحیات الدنیا چې غستری ژوند د دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې یعنی دنیا له په آخرت باندې ترجیح ورکړی دا نو فلا یخفف پس نه بکمول کیږي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون او نه د دوی مدد کوي کیږي صدق الله مولانا العظیم